نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ ته وصیت کړو وی علی فدری سيزونو کې به تاخير نه کوي فدری سيزونو کې به رستواله نه کوي تاخير به نه کوي کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی الصلاه اذا حضرت کله چې د مونږ ټایم راغی کنه نو په دې کې به رستواله نه کوي دا نه چې ورګه کومای دا خو د منافق منځ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د منافق منځ دي سي کنه چې کله ټایم په تیریدو شي نو راشي د سرور ټونګي وای د چرګ پشه بیا یو سرور ټونګي وای ځان د مانځنه خلاص کی دا منځ د منافق ته چې کله د منځ ټایم راغی جمعه ته مسجد ته ځان په ټایم باندې را رسوه په دې کې به تاخير نه کوي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ول جنازه اذا حضرت کله چې جنازه حاضر شي کنه نو دا اشاره وما په دې پوړو کې تلوار کوه کور کې دا مې اشاره وا او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی پیغله جنای فکور کې د جنای پیغله شولا دا ځان ته اسمه کې نه وا مناسب رشتہ ورته کم ځای کې میلاو شو الته ورکا نن مصیبت دا ده وی ورګ دی خو لا تعلیم نه دی پوره کړي ورګه دا خو بشپاړسم کوي او ورګه دا خو به امپیل کوي ورګه زه لا ډاکټر جوړو ما نو چې ډاکټر ته جوړیږي ته په منځ کې نکاح کړي چې ډاکټر شي هغه دا تر لاسه شي کتره سره کوم زه بس خپل خوخه کوم دا سی کنه د خپل نکاح د مخ کې نه کړي خو دې ورګه زه ډاکټر جوړوم نو چې ډاکټر ته جوړه کنه دا تر لاسه شي کتره زه بس خپل خوخه کوم نو مصیبت کې گیر شي دا ولی تا د نبی رسول الله په حدیث عمل ونه چې دا پیغله شوی وي تا ته تپوس کړی وي پلان کوي ځای کې ستا رشته کوم ته پې رضا یي کو دې وي او ورکا کو دې وي نه بله مناسب رشته وله وګوره نو دا د شریعت موافق خپل غم هم جوړول پکار دی خپل خادي هم جوړول پکار دی په دې طریقه باندې دو اواز لري چې دا الله ته په دنیا او په آخرت کې ډیر زیات ناخوښه دي لعنتي اوازونه دي لعنتي اوازونه الله دې ډیر زیات نفرت کوي دو اواز دي کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو आवाज د ټنګ ټکور د غانو بجانو आवाज د ټنګ ټکور आवाज د الله ته ډیر زیات ناخوښه دی لعنتی आवाज دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د ویر आवाज په خادای کې د ټنګ ټکور आवाज او په غم کې د ویر आवाज د الله ته ډیر زیات ناخوښه आवाजونه دي او لعنتی आवाजونه دي الله تبارک وتعالى ته ډیر زیات نفرت کوي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله تبارک وتعالى فرمایي دا لعنتی आवाजونه دي او مونږه پښتانه سوای زموږ پښتانه وای وی غم په ویر او خادي په ټنګ ټکور خسته کیږي هغه خادي د ټنګ ټکور پکې نه هغه غم دی چې ویر پکې نه وي نو مونږ وایو خادي په ټنګ ټکور او غم په ویر باندې خسته کیږي خادي په ټنګ ټکور نه خسته کیږي په دې ټنګ ټکور د ځانوم برباد کو د کور نه د برکتونه ختم کړو یا څومره غوبل په دې خادي کې وي کنه دا څومره ټنګ ټکوري کنه میاش بعد معلومات کو خو اخینګور یو بل تلاندې وتی صحیح شو بیا وای دا به څه بلا را دن نکړه خو چې راوستې مې د په کور کې مې غوبل جوړ نه غوبل به جوړلې په کوم ورځ چې تا راوسته تا د رحمت پرشتي د کور نه لېږلې وي ستا په کور کې هغه درز غوبل جوړو چې تا پکې شریعت پیژندم نه تا اسلام پیژندم نه نو د کور نه د پرشتي د واده په ورځ رخصت کړي نو اوس خامخا د انګور نه بدرته بلا جوړي اوس نو دا لعنتي اوازونه دي ته دې نه فریض پکار دی په خادای کې ټنګ ټکور او په غم کې ویر کول جړه فریاد کول الله حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوه الجاهليه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای زما امتی نه دی خغه انسان کو ناری نه دی او کو زنانه د زما د امت نه د سر دینا کم انسان چې په غم کې مخونه وخی په غم کې سوخي مخونه وخی وشق الجيوب او د ځان نه کپړې شلې ودعا بدعوه الجاهليه او د جاهلیت هغه چغي وي بس الله زه دې لیدلی ومنو زما بچی دې لیدلی ونو د بل چا د پاره غم نشته خو ما د پاره غمونه دي نو د جاهلیت چغي وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا زما د امت نه د سره دینه دغه انسان حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې کم زنانه چې په غمونو کې ویر او دا مړه شوه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې به د دې په بدن باندې د ګوګړو جامې وي د ګوګړو جامې به وي دا ګوګړ چې دي که نه دا ډېر ناکاره څیز دی یو ورم زیات کوي دویم په بدن پورې د ربړ غونتان خلي مو او دریم بدبویم ډېره زیاته کوي نو کمی زنانه چې په غمونو کې ویر
د قیامت په ورځ باندې به د هغې په بدن پورې ګوګړ انختي وي. الله دې فنا راکړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی اربع فی امتی من امر الجاهلیه، څلور خبرې داسې دي، څلور خبرې چې زما په امت کې دا د جاهلیت هغه خویونه را روان دي. د جاهلیت په دور کې به چې خلکو دا کم کارونه کول، زما په امت کې دغه څلور خبرې د جاهلیت را روانې دي. کمې کمې؟ یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الفخر فی الانصاب، په نسب باندې فخر کول. نسب باندې څه کول؟ فخر کول. زه خو پلان کې منو، زه خو پښتون یم منو، زه خو ډینګې منو. دې خبرو له اعتبار نشته دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله په نسبت باندې غوروالي او ښکتوالي په تقوا سره دی. چې څومره در پکې تقوا وه دومره د الله په نسبت باندې ته اوچت وي، او چې تقوا در پکې نه وه ته د دنیا بادشاه دی. ولې نه د الله په در کې ستا د سره قیمت د ماشي د وزر هم نشته، د ماشي د وزر هم نستا قیمت نشته. ته خو وایي زه د کلي ملک یم، پښتون یم، پلانکې یم، ډینګې یم، خو چې فاسق او فاجر د الله په دربار کې د ماشي د وزر نه هم سپکې. ځکه د الله په نسبت باندې معیار د اوچتوالي چې دغه تقوا ده. نو الفخر فی الانصاب، فخر کول په نسب دا جاهلیت خبرې دي، او نبی اسلام فرمایي دا زما په امت کې را روانې دي. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والطعن فی الانصاب، په نسب باندې طعن لګول. مړه دا ماته خبرې کې کسبګر سړی دی، سړی دته وګوره، خبرو ته وګوره، زموږ دا خبرې دي که نه. طعن کول په نسب باندې دا خو کمزوري خاندان والا دی، او کمزوری سړی دی، دې ماته خبرې کوي. دا د جاهلیت خوی دی، در جاهلیت خوی دی. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والاستقاء فی النجوم، باران معلومول پستور سره. دا د جاهلیت طریقه وه چې باران به وشو نو مسلمانانو به وي مونږ باندې الله باران ووره، مونږ باندې الله تبارک وتعالی باران ووره. او کفارو به څه ویل دا پلان کې ستوری ښکاره شو، دغه د وجې نه دا باران وشو، دا پلان کې ستوری ښکاره شو، دغه د وجې نه باران وشو. هغوی به په ستورو باندې باران، چې دا ستوری راشي باران کېږي، او چې دا ستوری راشي باران کېږي. لکه زموږ د خلکو هم دا یو نظریه غونته ده که نه، چې په پلان کې موسم کې باران دی، پلان کې هغه په هر حال تجربه ده چې دې موسم کې خو بالکل داسې کول چې په دې موسم کې به باران یو بیا به نه، دا غلط خبره ده. ډېر کله ته په شکال تېر شي باران موږ په سترګو هم ونه وینو، داسې که نه، او کله ناکله د باران موسم نه او بارانونه الله تبارک وتعالی راووروي. بس دا د الله په قدرت کې ده. او څلورم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي النیاحة، ویر کول. ویر کول دا ویر د جاهلیت د زنانه و عادت و. یو سړی چې به مړ کېده که نه، هغه به وصیت کوي وی په ما باندې به جړا کوئ، په ما باندې به څه کوئ چې خلکو ته پته ولګي چې دا خو ډېر غټ سړی مړ دی، په ما باندې به جړا کوئ. او مخصوص زنانه به وي، هغې له به خلکو پیسې ورکولې چې دا دومره پیسې والا راشه زموږ په مړي باندې څه وکړه، جړا وکړه. هغه چې به راله جزا له به خپله ټپه کیس شروع کړو چې دا خو داسې سړی و، دا خو داسې سړی و، دا خو داسې سړی و، جړل به ښځو به سره دا کیسه به شروع وه. دا د جاهلیت طریقه ده، دا د جاهلیت طریقه ده. هغې به په پیسو باندې ښځې راوستې. نن زمانه کې خلک په پیسو نه راولي، خو د خپل کور هغه د پیسو هغې نه تیزې دي. په کلي کې داسې زنانه مشهورې وي، هله وي پلانکی راله ګوره او ته ښه دا به اوس جړا کوي، هېڅ پیسې په مړي به پړ مخې را پرېوځي. دا ستا سره ستا سره چې ته پرې پړ مخې را پرېوځئ، دا برابرې ته و چې د دې پلار چېرته مړ دی، پړ مخې به راوروځي، یو غوغا به جوړ کوي، یو چل به جوړ کړي، او ټولې ښځې ویله پلانکی راله، پلانکی جدا شي. دغې پلانکی توام اور د جهنم دی ځای دی. ځان څه کیسه شروع کړې ده. نو مخکې به خلکو پیسې ورکولې، نن سبا په کلي کې بې پیسو میلاویږي، پردو مړو پسې به ځي او پړ مخې به پرې راتاویږي او جړا به کوي. دا په شریعت کې د سره شته دی نه. نو النیاحة، ویر کول. ویر کول په غم کې نبی اسلام فرمایي دا څلور خبرې د جاهلیت په دې امت کې را روانې دي. ها غم راغی، مصیبت راغی، انسان د زړه ته تکلیف رسي، د سترګو نه اوښکې هم بهیږي. سعد رضی الله تعالی عنه بیمار دی، نبی علیه الصلاة والسلام یې پوښتنې له ورغې چې ورغې د هغه ځنکدن شروع چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وکتل، د نبی علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شي، مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شي. دغرنګې د نبی علیه الصلاة والسلام وصي وفات کېدو غالبا د زینب رضی الله تعالی عنها زوی و. نبی علیه الصلاة والسلام پسې سوال جواب وکړو، زما بابا ته ووایي چې مونږ کره لږ راشي. نبی علیه السلام په سکار باندې مصروف و، وي زما لور ته وایي چې صبر کوه، صبر کوه. بیا پسې هغې سوال جواب وکړو، بابا ته ووایي چې لږ راشي که نه. نبی علیه الصلاة والسلام چې لاړو، د انوسې په غېږ کې چې راواغست، د هغه ځنکدن د نبی علیه السلام په غېږ کې پروت او ساه یې ورکړه. د نبی علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې وې، سترګې جاړي، اوښکې به یې یقینا چې کله د نبی علیه السلام خپل بچی وفات کېدو،
ابراهیم رضی الله تعالی عنہ چې هغه وفات کېدو نبی علیہ السلام په دې غېږ کې راواغستو او د دې سترګو نه اوښکې روانې شوې وی ان القلب يحزن والعين يدمع زړه مې غمجن دی ابراهیم په تا باندې او د سترګو نه مې بې اختیاره اوښکې روانې دي ابراهیم ستا په جدایۍ باندې ډېر زیات غمجن یم خفه یم در باندې خو موږ به هغه وایو چې کوم موږ ته الله حکم کړی دی د سترګو نه اوښکې یقینا بهیږي زړه یقینا غمجن وي د دې اجازت په شریعت کې شته دی خو دا کریکې واله او دا چغې واله او ځان له مخونه راشو کول او ګریوانونه شلول دا په شریعت کې نشته دی او حقیقت دا دی که نه چې کوم انسان په حقیقت کې غمجن که د هغه نه خبرې هم نه کېږي هغه چېرته ځان له یو سیټ ته ناست دي د هغه به صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي غمجن انسان تاسو ټول عمر وګورئ چې په چا باندې ډېر غم راشي که نه د هغه نه خبرې نه کېږي پاتې شه سندرې ویل چې هغه پکې ټپې په جړا کې شروع کړي دا ټپې پکې هغه کوي چې هغه سره غمجن نه هغه ځان له شو جوړوي زړه چې غمجن وي که نه بس د هغه صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي هغه دې ټپو ته نه وي وزګارو نو جړا د سترګو نه اوښکې بهیدل دا په شریعت کې شته دی د دې منع نه ده دا په اختیار کې نه دي خو داسې ویر کول دا په شریعت کې ناروا دي نو چې کله یو انسان وفات شو نو اوله خبره دا ده چې ته ورته په وخت د ځنکدن کې تلقین د لا اله الا الله وکړي بیا ورله سترګې راپټې کړي خپې لاس ورله سم کړي او دغه رنګې بیا د کفن دفن انتظام زر زر شروع کړي ځکه چې په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي کفن دفن کې به تاخیرو حدیث مبارک کې راځي وایي په صحابه کرامو کې به چې یو تن سحر وفات شو که نه به د زوال نه مخکې هغه دفن کېدو یعنې ماسپښین نه به مخکې هغه دفن شوی او چې د ماسپښین نه به وروسته وفات شو که نه نو د شپې راتلو نه به مخکې هغه دفن کېدو نو چې کله یو انسان مړ شو وفات شو د هغه په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي د شریعت مسله ده چې یو انسان مړ شو د دومره مقدار سره ته ایسارولی شي په کور کې چې د هغه قبر پکې وکنستی شي او غسل پکې د وکړی شي د دې نه سوا ایسارول د په کور کې جایز نه دي دا خبره ټیک نه ده چې د پلانکي ځای نه زوی را روان دی د ملیشانو ټیکټ راغستی د دوبۍ نه ټیکټ راغستی را روان را دې شي څه چل به وکړي ولې هغه مړ دی دکې خرو ته به دې هم سپاري د ده ایسارول بیا دومره جایز نه دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی چې کله د یو انسان نه روح ووتو ته د په دفن کې تاسو تلوار وکئ ځکه کو چېرته دا جنتي دی که نه نو خپلو نعمتونو ته زر تر زره ورسوئ او کو دام په دملی دی نو دا خو بیا یو مردار ستاسو په ولو پرته ده زر یې د دې نه ورتا وکئ د دې ولو نه زر کوز کوي بیا لرې کوئ کو نیکمال خپلو نعمتونو له به لاړ شي او کو بدملی تاسو به ترې نه خلاص شه زمونږ معاشره به څنګه ټیک کېږي زمونږ معاشره به هله ټیک کېږي چې مونږ د نبي علیه الصلاۃ والسلام په شریعت باندې عمل